د سپوږمۍ راډیو درنو اورېدونکو سلامونه ستړي مه شئ. وخت 10 بجې شوې په مره ګرځم د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO نړیوال بانک په ګډه د افغانستان په کلیو کې د کرنیزو کاروبارونو د مالي ملاتړ د کاري بوختیاو رامنځته کولو او اقتصادي پیاوړتیا پروګرام پیل کړی دی. یاد سازمان راپور ورکړی چې دغه پروګرام په چوکاټ کې 15 کرنیز کاروبارونه د لومړیو مالي مرستو د ترلاسه کوونکو په توګه ټاکل شوي څو خپل تولیدات پراخ کړي. د راپور له مخې دا پروګرام د افغانستان د کرنې سکتور د بیا رغولو لپاره پیل شوی او ټاکل شوي کاروبارونه په هرات، کاپیسا، کندوز، لوګر او تخار ولایتونو کې فعالیت لري. د جوزجان د غصب شوو ځمکو د تثبیت او استرداد کمیټې مسؤلینو خبر ورکړی چې په دغه ولایت کې له 1 میلیون څخه ډیره ځمکه د مرکزي کمیسیون له پریکړې وروسته د اماراتي ملکیت په توګه ثبت شوې ده. د جوزجان والي مولوي عبدالله سرحدي په یوه غونډه کې د ځمکو د تثبیت بهیر کې پر روڼتیا د اصولو او مقرراتو پر مراعات، امانتدارۍ او د هر ډول تعصب او تبعیضي چلن پر مخنیوي ټینګار کړی دی. هغه د کمیټې له غړو غوښتي چې خپلې دندې په دقت، روڼتیا او مسؤلیت پالنه ترسره کړي. په همدې حال کې د کمیټې منشي فیروز احمد عثماني ویلي چې تر اوسه 1,122,220 تجربه ځمکه تر تثبیت او تشخیص وروسته د مرکزي کمیسیون د وروستۍ پریکړې له مخې د اماراتي ملکیت په توګه ثبت شوې ده. د امیر روغتیا وزارت خبر ورکړی چې د پکتیکا ولایت په ګیان او برمل ولسوالیو کې د شاوخوا 450,000 امریکایي ډالرو په لګښت د 2 روغتیایي مرکزونو د جوړولو چارې بشپړې شوې دي. سرچینې ویلي چې یاد مرکزونه د عملیاتو له مجهزو خونو، عصري طبي وسایلو، د ګرموالي منظم سیستمونو او برېښنایي اسانتیاوو سره سمبال دي. دا پروژې د پکتیکا د امیر روغتیا ریاست د هڅو او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ UNHCR په مالي ملاتړ جوړې شوې دي. د دغو مرکزونو په پرانیستلو سره به د ګیان او برمل ولسوالیو اوسیدونکي له اساسي او معیاري روغتیایي خدماتو څخه برخمن شي. او د سویلي کوریا د یونهاف خبري اژانس راپور ورکړی چې د چین ولسمشر شي جینګ پینګ ښایي راتلونکې اونۍ شمالي کوریا ته سفر وکړي. د سویلي کوریا د چارواکو په وینا شي جینګ پینګ به په دې سفر کې د شمالي کوریا د مشر او د ډونالډ ټرمپ ترمنځ د منځګړیتوب هڅه وکړي. همداراز د ریوټرز خبري اژانس ته راپور له مخې د سویلي کوریا د یوې دولتي سرچینې له قوله ویلي چې د چین د امنیتي خدماتو او تشریفاتو یو ټیم په دې وروستیو کې د شمالي کوریا پلازمینې پیانګ یانګ ته تللی ده. د راپور له مخې دا سفر ښایي د مې په پای یا د جون په لومړیو کې ترسره شي. قدرمن اورېدونکو دا و د دې ساعت خبرونه، تر بیا ښې چارې.